اوس راځو ملک چارګل صاحب ته. واره زه د داسې ګیله لرم. ولې تا د ما څه دا سوال ولې نه وکړي چې ته چیرې تللی وې؟ نه خو نو خان صاحب تللی و اسلام آباد. خان صاحب به خود اسلام آباد دلته تللی. ته چیرې تللی وې؟ زه اقوام متحده له تللی وم، باراک اوباما غوښتی وم. نارې مه هغه زموږ شناخته ته نه یې غوښتې او بیخي دلته شوم بیا ورسره خرڅولې چې ستا شناخته په هره ګرمي کې راځي په ګرمي کې راځي. اقوام متحده ته یې غوښتی وم، ورته راسه. ما ورته له ما سره ټایم نشته، زه دلته د خصوصي ټورنامنټ دی د هغه افتتاح کوم. نه ورغلم. نه باراک اوباما ته د څه دپاره غوښتې وې؟ ولته به راسې دا ستونزې به را حل کړې، دا د قومو ستونزې دي، په دا باندې به گفت و شنید سره د پښتنو د ستونزو په باره یا د ګرد دنیا د ستونزو په باره کې، خالي نه د افریقې د ستونزو په باره کې، د امریکې د یوګنډا د پلان د یوګنډا پلان نه جوړ دي، ول د هغو د ستونزو په باره کې به ته دا له موږ سره گفت و شنید وکړې چې دا موږ کومه دوایي ورکړو. نو بیا د هغه باندې تا څه مشوره ورکړه؟ مشوره مې نه ده ورکړې، مال ته دلته راسه، زه ولې درسم؟ ته دونه معتبره یې چې زه تاله درسم، مال ته دلته راسه، مشوره ستا په کار ده. هلکه دا راته ووایه په کومه ژبه ورسره ګایدلې زوی مړې؟ په کومه ژبه ورسره؟ ووایم انګریزي ستا زده نه ده، دا دونې پښتو د ده نه ده زده، وایم په کومه ژبه ورسره؟ جاپاني ورسره ګایدم. جاپاني دې زده ده؟ ولې مې نه ده؟ دولچان ټونګ ټینګ ما ته ټانګ ټینګ ټونګ ما ټینګ اوسه، پر دغه خبره ټینګ اوسه ما. دی راغی تا ویل دی راغلی و په جهاز کې، دا ماښام چې بژاری و په ډرون تیاره کې راغلو، په ډرون تیاره کې راغلی مال په موږ د ظالمه یو مرګ تیر کوي، موږ چې ولوس بیا یو شی مې را باندې راغورځي مال پر راته څه کولا که په ما اماندا جان غلط وی هغه زموږ دپاره فروټ راستولي دا ګزه په څه خبر نه دي غریب مسکین دا خور سوچ اخیست هلکه دا فروټ وراوړي څه سول دا فروټ وراوړي ورته کښېږدي اوس راځي رابشي خوب فروټ وینې یا ته ودرې دی ګپه کوي ډول په ډرون کې راغلی نو بیا د راکښته څنګه سو ګپه یې څنګه در سره و په رسۍ کې راکښته په رسۍ کې راکښته سو چترۍ لري که نه ډرون بالا ولاړو خود ډرون پر ځای درېږي لکه ملخ تا درولی و که دوی درولی ته جادوګر یې که دوی جادوګران یاره دا پوه که ورته ته ولاړ سه په هغه لوکل بسانو کې خپل جیبونه وایه زه خو تا تاریان یم بله ورځ چې ما ته که سره راونه غواړي هلکه بله ورځ که سره زه در ولاړ سه چې څوک ځای خان صاحب ناست دی بیخي بیا د بېده چې ولاړېږم هسې هلکه نن خان صاحب راغلی دی ورسره ناست وي د خان صاحب عزت مو کولی بیا به مو دغه خبرې دا خان صاحب نه وای قسم د کومې یو منټ ته تېر کړی وای یو منټ ما هم ولاکه در سره تېر کړی ولاړ سه ورځه په مخه در شه څوک ولاړ څه بابا دوی یو منټ نه تېروي دی دلته پوره ګنټه تېروي ما ته معلومه ده و نو کښېنه ټیک شو فروټ وراوړي فروټ روان دي موږ به هم یو سکه ورسره وکړو له غنمو سره به زه وځم اوبسي